ثم نفخ فيه اخرى بیا به پوکې وکړې شي باغې کې په بل پیر فاذا هم قیام ينظرون نو دغه وخت به دوی ولاړې ګوري به الله اکبر. لکه ته دا سوچ مکوه من کې دا مرض دی چې کله داسې قسم آیتونه ویل کېږي نو موږ سوچ کوو چې لکه پلانې به یو پلانې به ځان یې هېر کړی فاذا هم قیام ينظرون ته به پکې مې حدیث کې راځي چې کله د انسان د په دویم پر اسرافیل علیه السلام شپېلې وي 40 کاله ټیم دی دوو شپېلو په منځ کې 40 کاله نو چې کله اسرافیل علیه السلام پوکې وکړو په دې شپېلې کې د انسانان به راپاسي لغړ توغړ او د دې سر نه به دا خاورې داسې سنډې او درته ناشنا خبر وکم چې په کم کار باندې مړلې هم په دغه باندې به پاسي ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون من طول وبقي ودريو واشرقت الارض بنور ربها او روخان بشیز مکا پرنا درب داغي سرا الله سبحانه وتعالى به حساب کتاب له خپل راځي کړه الله چې کله زرا شمنو لازم کبر روخانش خپل رب العالمین حساب کتاب لراشي لازم کبر روخانش ووضع الكتاب او کې بخوديشي کتاب عمل نامې براوړش دا بس ناشنا منظر یې چې د سوچ خو کله چې الله سبحانه وتعالى راشي حساب کتاب له ملائکه سره په صفونو کې ولر او ملائک به ځان سره عمل نامې براوړي په کې اوستام ده چې تاسو کړي دا ټول لیکل شي وجيء بالنبي او رب واستشي پیغمبران الله اکبر بل تر پیغمبران دي والشهداء او گواهان به مروستش استاد بچ کې دولار کمای وای الله سبحانه وتعالى په خپل حساب کتاب لري څنګه چې دغه شان سره خای الله وزمه کبر روخانش عمل نامې براوړش پیغمبران برای شي د دې لپاره چې گواهان وکړي به خپل امت باندې او نور گواهان چې هغه د ملائک دي چې ست په اعمالو باندې هغه گواهان دي د ټول به ولاړي او تبه او ستار ربي او حساب کتاب به سره کوي ځکه الله سوي وقضي بينهم بالحق او فیصله بوشي په مېز د دوی کې په حق سره وهم لا يظلمون او په دوی باندې ظلم نکېږي الله سبحانه وتعالى ذره برابر ظلم چا سره نکي ذره برابر ظلم بنکي بالکل دې فیصله وکړي چې هغه حق فیصله به دي شک نشته او چې څوک جنت ته ځي الله پر رحم او کرم سره به چې څوک جهنم ته ځي ولیا بالله نه دی به الله د عدل او انصاف سره باندې بسي ووفيت كل نفس ما عملت او پورا باور کړی شي هر نفس ته بدله دا عملونو چې کړی دي او هو اعلم بما يفعلون او الله خپو دې په کارونو چې دوی کوي کته نه ارشي خدای الله نه نيري احصاه الله ونسوه الله شمار کړی دي لیکلي دي اگر کله انسانانو نه ارشي به اوس دې ته ګوره دوه ډلې دي کنه حساب کتاب وشو نو څو قسم خلک جوړ شو دوا جنتیان جهنميان نو اوس درې خطوانو ډلو باس بکی وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا او بشړل شي هغه کسان چې کافران دي د جهنم طرف ته ډلې ډلې وسيق الذين كفروا مجهول سی غیر اوري ملائک به راکای په نور حدیثونو کې تفصیل لاغله په قران کې راغلي چې دوی د بغیر د زنجیران واچولې شي او په دې مخونو به راکای د ملائک جهنم ته به گزاري اله جهنم زمرا ډلې ډلې او دا ډلې ډلې دې لپاره لګي چې تکلیف کو ډیر ملاوي شي ځکه چې کله دوی د یو بل سره رواني نو سبا کوي بعض ما سب یو بل باندې بلانتونه وي یو بل ته وایي چې استاد الله صاحب وي استاد رسول غضب به خډيري بل مسله ته درې چې الله د جنتیانو نه مخ کې جهنميان ولي ذکر کوي الذي شمر يوسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا دا مخ کې ذکر کړي به کافرانو سره ذکر کړي دا غي وجه چې الله سبحانه وتعالى به دوی ته دومره غوسي وی جهنميانو ته نو دا غوي تذکره مخ کې وکړه چې داخله دي دوی به جهنم ته شړل کېږي ډېرې ډېرې حتی اذا جاءوا
تردي چې کله راشي دوی هغې ته یعنې اور ته فتحت ابوابها کولاو بشي دوی ته دروازې د هغې څو دروازې دي ودروازې لها 7 ابواب وقال لهم خزنتها اوی بدویتا چوکیداران داغی الم یاتکم رسول منکم ایا نور غلی تاسو ته پیغمبران ستاسونا چې کله دوی جهنم ته ورننوزي په دغه دروازې کې دا خبره کوي پیغمبران نو درغلیس یتلون علیکم آیات ربکم چې لوستل به پتا سو باندې آیتونه درب استاسو وينذرونكم لقاء يومكم هذا او يرولي بتاسو د ملاقات د ورځې استاسو نه چې هغه ده پیغمبرانو قرآن بیان کړی وحي بیان کړی ده او د دې ورځې نه يرولي نو ویس قالوا وي بجهنميان بلا او راغلی دا خبره سید پیغمبران راغلی خو مونږ نه ومنلې پیغمبران راغلی خو موږ پور ټوغي کړي دین بیان کړی شی خو موږ سره سوچ نو قدر نو موږ سره دین ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين مگر ثابت شوی له فیصله د عذاب کافرانو باندې اوس د دې خبرې څه فائدہ نشته دوی منل چې پیغمبران راغلي سید کمنه او کنه منی خو فیصله هغه ثابت شوی ده قيل ادخلوا ابواب جهنم وبويل شدويتا ننوزي دروازو د جهنم ته الته خبره شروع شو د چاو د چا په منځ کې د خزانچیانو او چوکیدارانو او د دې جهنميانو منځ کې خبري رواني پیغمبر درغله او دې بیا به ویل چې بسې ننوزي قيل ادخلوا ابواب جهنم زين نوزي خبري وسپري دي ابدي ته ګوره خالدين فيها هميشه به باغي کې فبئس مثوى المتكبرين نبد زيد وسيدو دلوي كونكو الله دې موږ تکبر نه ساتي نبد زيد وسيدو دا خلکو چاو کې تکبر دي هغه ځکه کم یو دي هغه جهنم دي اوس دینه بعد د دوی مډله او سناشنا ډله الله سبحانه وتعالى دې بکې مونږه مشمار کی وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا او روان بکړې شي کسان چې ریدلې دي د خپل ربنا جنت ډلې ډلې اوس د جنتیان مکه جهنميان اغم ډلې ډلې دام ډلې ډلې دوی ول ډلې بوزي د دې لپاره لکه چې دې منظر جوړ شي لکه ملګری چې چکر د پاره وسی یوازې سړی چې بهر ته وځي نو دومره خون نشي غستې د چکر نه سزینه خو چې کله په جمع باندې وسی نو خون ول ډیر ورکې نو ځکه الله سبحانه وتعالى دوی ډلې ډلې لیږي بل دا چې یو بل ته وزيري ورکې خوشاله دي کړي وفتحت ابوابها او کولاوي بکړي شي دروازې د جنت الله اکبر ای جنت د دروازې چې کولاوي دا به ناشنا منظر او هغه دروازه چې دغه څومره مسافه ده او څومره دغه پلانواله ډېر حدیثونه دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دومره دغه پلانواله په دومره اندازه ده لکه یو سړی چې په سورلۍ باندې سوري او سلويخ کاله مزلو کی سلويخ کاله مزلو کی دومره جنت دروازې چې راغ پلانه او به د اته دروازې دي حدیث کې راځي چې څوک صدقې ورکي ته به دغه طرف نواز کی څوک روجي نشي ته به دغه طرف نواز کی مجاهدین ته دغه دروازې نه دغه دروازې څوک مونږ کوي هغه دغه دروازې نو د دروازې به کولاو کړی شي او د دروازې به کولاوي څوک رسول صلی الله علیه وسلم نو ځکه دغه طریقه مضبوط راونی چې ګوره چابي د جنت دغه سره رانی ولې د پلانیو د الله نه لار دا جنت دروازه با کولونه چې څوک دروازه کولاوي دغه سره مرګرتیا مضبوطه کړه ور به وټه کې رسول صلی الله علیه وسلم دنه موضوع یوسف پلانې رسول خپل نوم وایي او ماته ویل شي چې دته ور کولاوي ور به کولاو کړی شو چې دا اول پر دی جنت ته سره نه نوځي دا نظر په پریوزي چې دا وس ناشنا وخه الله دې موږ په قسمت کې اولاد موږ ته نصیب کو اولاد موږ ټول څنګه چې د مبارک جمعات کې وځي کړیو د خشند الله موږ په جنت الفردوس کې وځي حتى اذا جاءوها تر
تردی چې کله راشي دوی جنت ته وفتحت ابوابها او کولاوي بکړي شي دروازې داغي وقال لهم خزنتها او بوي دوی ته خزانچیان داغي هغه سره خزانچیانو خبرې کړي دوی سره هم کوي او فرق دی دوی ته سوي سلام علیکم سلامتی دی بتا سبانی ارجن سلامونی نه دا سلام د چاره طرف نه خزانچیانو طرف نه راځي راځي سلامتی دی بتا سبانی سلام به دا غوی سلامونه په یو بل باندې او بیا ناشنا سلام در رب العالمین دی طرف سلام قولا من رب الرحیم الله نه طرف نه بم ویل کی جنتیانو باندې سلام واچولې شي الله به ته هر کله وي چې دا غزې دي چې ما تاسو سره لوز کړو نو دا سلام چول د مؤمنانو صفت په دنیا کې هم او په جنت کې هم سلام علیکم سلامت یادی بتا سبانی طبتم خوشحال اوسی یو ترجمه دی دا طبتم خوشحال اوسی یعنی په جنت کې خوشحال اوسی او بل ترجمه طبتم پاک وي تاسو په دنیا کې پاک وي لسنه د ګناونو نه د شرک نه د غلطو عقیدون فدخلوها خالدین ورننو زیدیتا همیشه بی پدی کی همیشه رپار چرته ونه بوډاواله نه بدا قرضی نه بدا غمونه نه بدا کتبر منډي اسم ابي غم بلاش ابي هم څه خیال چې الله سبحانه وتعالى مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونډي توب نصیب کړي او د صحابه کرامو د پیغمبرانو د صدیقینو د نیکانو د شهداو د صالحین وقالوا ويبدا جنتيان چې کله دوی ته ویل چې زی ورننوځي الحمد لله الذي صدقنا وعده طول حمدنا د الله د پاره دی هغه ذات چې رښتینی کړه موږ سره وعده خپلنا شکر به وباسي چې هغه سي چې موږ ته ویلو هغه راکړ واورثنا الارض او په میراث کې راکړه موږ ته د زمکه د شي د جنت نتبوأ من الجنة حيث نشاء زين سو منغا په جنت کې کمزې چې ووالو منغا کمزې چې خوخي ورسه فنعم اجر العاملين نخبت لدد عمل كونكو